مجبوره ښځه. ګرانو ملګرو، له دې دردونکې کیسې نه مخکې راځئ چې په دې خبر شو چې زموږ د ګناهونو په اړه الله تعالی څه فرمایي. الله تعالی فرمایي: ای زما بندگانو، تاسو اکثر شپه او ورځ کې خطاګانې کوئ او زه ستاسو ټول ګناهونه بخم. ای زما بندگانو، که تاسو ګناه کولو کې ماته ضرر رسول وغواړئ نو هیڅکله ضرر راته نشئ رسولی، او که نیک کار کولو کې راته فایده رسول وغواړئ نو په هیڅ کار راته فایده نشئ رسولی. یعنی که تاسو ټول ګناهونه کول شروع کړئ نو زما خدایي ته نقصان نشئ رسولی، او که ټول اطاعت گزار جوړ شئ او عبادتګاره جوړ شئ نو زما په خدایي کې زیاتی نشئ راوستی، بلکې ګټه مو هم د ځان ده او تاوان مو هم د خپل ځان دی. راځئ چې قصه واورو. په یو زمانه کې مالدار سړی و چې ډیر ګناهګاره و. د یوې نیکې ښځې سره یې محبت و. د ډیر کوشش وکړو چې دا زما په قابو کې راشي، لیکن هغه د ده په قابو کې رانغله او دا مالدار سړی ناامیده شو. او یو ځل په دې ښځې ډېر د سختۍ وخت راغلی. یو خوا ته پرې د رزق تنګي راغله او بل خوا د قرضونو نه تنګه شوه. خلکو ترې د پور مطالبه کوله، دا مجبوره شوه او دې مالدار سړي له راغله او خپل ټوله قصه یې ورته بیان کړه. هغه سړی ډېر خوشحاله شو او ورته یې وویل چې څومره مال غواړې هغه واخله، خو نن شپه به ما ته راځې. هغې ښځې ورته وویل چې ډېره ښه ده چې خلکو ته قرضه ورکړم بیا به راشم. نو دې سړي ورته روپۍ ورکړې. دا ښځه لاړه او ټول قرض یې ادا کړو او د وعدې مناسب واپس په شپه کې دې سړي ته روانه وه. او د الله جل جلاله له ویرې نه یې په لاره کې ژړل او دا دعا یې کوله: ای الله، په ما سختي راغلې ده، زه ستا نه سوا د بل چا کومک نه غواړم او د ټولو نه لوی رحم کوونکی ته یې. ای زما ربه، زما د درد او د فریاد ځای ته یې. ای خدایه، اگر که زه د سر نه تر خپو پورې ګناهګاره یمه، خو اوس ستا په در کې طلبګاره د توبې یمه. ای زما خدایه، زما په ظاهر او باطن ته خبردارې او زما حالت ستا نه پټ نه دی. زه یوه غریبه او فریاد کوونکې او بېنوا یمه. څوک به زما تپوس وکړي بغیر له تانه. ای زما خدایه، زما دعا مه ردوه، په خپل فضل او کرم سره زما حفاظت وکړه. او بیا هغه مالدار سړي ته ورغله. دغه سړي د خپل ناکاره ارادې دپاره خپل مکان ښه خوشبویه کړی و. کله چې دا ښځه او سړی یو ځای کېنستل نو دې ښځې ورته وویل چې اول زما یوه خبره واوره، بیا چې دې څه زړه غواړي نو کوه یې. خبره دا ده چې ته په دې وخت اوس په ناکاره عمل خپل زړه خوشحالول غواړې او الله پاک ناراضه کوې. سبا به په ورځ د قیامت مالک الملک او احکم الحاکمین خدای ته مخته کیږي او د ذرې ذرې حساب به در سره کیږي او ملائکو ته به حکم وکړي چې دا بدکاره سړی او دا بدکاره ښځه راولئ او زما مخ ته یې ودروئ. نو په دغه وخت کې به بیا څه جواب ورکوې؟ او زه د داسې حق الله چې هغه تمام مخلوق پیدا کړی دی او په ټوله مخلوق یې خپله تابعداري فرض کړې ده، او بیا داسې صاحب د قدرت دی چې په ساعت کې فقیر مالدار کوي او په یو ساعت کې مالدار فقیر کوي، او هغه هر وخت حاضر او ناظر دی او زموږ په حال خبردار دی. زه خو که تا ته راغلی یم خو د قرض غوښتونکو نه تنګه یم، که نه زه په دې ناکاره کار خوشحاله نه یم او نه مې چېرته کړی دی. نو د الله په قدرت او مدد سره او د دې پاکې ښځې د خبرې په برکت سره دغه انسان د الله تعالی له ګرفت نه وډارېدی او ډېر شرمنده شو او د دې ښځې نه یې معافي وغوښته او د الله تعالی د خوشحالولو لپاره یې ډېرې روپۍ ورکړې او رخصت یې کړه
او خپله یې ژړا شروع کړه چې دا نیکه ښځه یو ځل ګناه څومره بده ګڼي او زما ټول عمر په ګناه کې تیر شو. ای زما افسوسه، زه به الله ته څه جواب ورکوم؟ 3 شپې او 3 ورځې یې الله تعالی ته وژړل او ریښتونې توبه یې وایسته او د دې فاني دنیا نه رخصت شو. په دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و، الله تعالی هغه ته حکم وکړو چې ای زما نبی، زما دوست وفات شوی دی، ته ځان سره خپل دوستان واخله او د هغه غسل او کفن وکړه او لمونځ د جنازې پرې ادا کړئ. ای زما نبی، دا هغه بنده دی چې دی په ګناه قادر و او زما له ډار نه یې پرېښوده او دی زما په مخ کې ډېر شرمنده دی. زما نه یې معافي وغوښتله او ریښتونې توبه یې وایسته او وفات شو. تاسو ګواه شئ چې ما د دې بنده ټول ګناهونه معاف کړه او دی مې وبخئ. عبرت: ګرانو ملګرو، هر څومره ګناهګاره یو، بیخي زیات ګناهګاره یو، خو کله مو هم په ژوند کې په خپلو ګناهونو توبه ایستلې او کله مو استغفار ویلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی چا چې استغفار ویل پر خپل ځان لازم کړل، الله تعالی به ورته د هرې تنګسیانه لار د وتلو پیدا کړي او د هر غم نه نجات او له هغه ځای نه به روزي ورکوي چې د ده به ګمان هم نه وي. رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه.